د واده په لومړۍ شپه باندې خاوند ښځې سره د مرګ کارونه وکړل. ښځه یې رانیولې وه، ډېره زیاته یې وهلې وه او د هغې نه پس بیا دغه ښځه هسپتاله پورې ورسېده، یعنې بېهوشه شوې وه. کله چې د دغه ښځې مور ته خبر شوی دی بیا څه شوي دي، دا ټول تفصیل او یو حقیقي واقعیت تاسو سره شریکوم چې دغه ښځې په خپله خوله باندې ټول تفصیل بیان کړی دی. تر اخره راسره پاتې شئ. د دغه جینۍ مور وایي چې زما د لور واده دغه هلک سره ډېر په مینه باندې وشو او دوی به رشتې رالېږلې، ځکه چې وایي زما لور ډېره زیاته ښایسته وه. خو چې کله دا وایي ما ورته اقرار وکړو، یعنې د دوی خبره مې ومنله چې صحیح ده تاسو سره موږ رشته کوو، نو دوی هم ډېر خوشحاله وو او وایي چې موږ هم ډېر خوشحاله وو. خو د هغې نه پس چې څو میاشتې پس د دوی خپل منځ کې نیټه فکس شوله چې په پلانکي تاریخ باندې به واده وي. نو واده هم وایي چې په ډېر خوشحالۍ سره وشو. د واده په شپه باندې داسې یو حالت مخې ته راغی چې د دغه جینۍ مور وایي ما ته د شپې تقریبا 5 بجو ټیم کې خبر راکړل شو چې ستا لور هسپتال ته راوړل شوې ده او د مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان ده. کله چې دا ښځه هسپتال ته رسېدلې نو هلته ورته معلومه شوې ده چې زما په لور باندې خو ډېر زیات ظلم شوی دی. د دې هر څه نه پس چې کله د خپلې لور خواته ځان رسولی دی او د خپلې لور نه یې پوښتنه کړې نو هغه ایله په هوش کې راغلې وه او لور یې بیا په خپله خوله باندې ټوله قصه خپلې مور ته کړې ده چې یو شرموونکې خبره وه او دا د دې دپاره یې خپله ښځه وهلې وه چې د ښځې نه یعنې د دغه جینۍ نه وینه نوتلې او دا څومره د شرم د افسوس خبره وه چې په دومره وړه خبره باندې خپله ښځه د مرګ تر حده رسولې وه. د دغه جینۍ په باره کې ویل کېدل مور یې ویلې چې دا یو ډېره ښه جینۍ وه، یو ډېره پاکه جینۍ وه، خو کوم کار چې ورسره وشو نو یقینا چې هغه د کولو نه و. د دې باره کې ډاکټران عالمان هم دا خبره کوي چې د وینې راتلل یا نه راتلل د پاکیزګۍ هیڅ تعلق دې سره نه وي، ځکه چې دا د بیمارۍ سره یا د لوی سفر یا د نور داسې مشکلاتو سره هم لیدلی شي. نو درنو دوستانو پښتنو ته پکار دی چې دا پیغام دا خبرې په ذهن کې واچوي او د داسې کارونو نه ځانونه وساتي. قدرمنو موږ غواړو چې په سوشل خبرو باندې او په سوشل معلوماتو باندې تاسو ته خبر درکو چې تاسو د هر څه نه خبر وساتل شئ او داسې غلطیانې تاسو ونه کړئ. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره د خان کلیک چینل دا ویډیو تر اخره وکتله.